ماښام مو په خیر ښاغلیه زما نوم سیمې دی. زما پوښتنه دا ده چې ولې په اسلام کې ښځو ته اجازه نشته چې خپل میړه ته طلاق ورکړي. خور پوښتنه لري چې ولې ښځو ته اجازه نشته چې خپل میړه ته طلاق ورکړي. خورې تر کومه ځایه چې د طلاق خبره ده په عمومي ډول تاسو طلاق په 5 برخو ویشلی شئ. لومړی کټګوري د میړه او ښځې په خپلمنځي خوښه او رضایت سره. دویمه کټګوري په یوه اړخیزه توګه د میړه په اراده. دریمه کټګوري که چیرې په نکاحنامه کې ذکر شوی وي کله چې یوه ښځه له یو سړي سره واده کوي په اصل کې په قرآن کې دا واک سړي ته ورکړل شوی دی، مګر په نکاحنامه کې ښځه کولی شي د واده پر مهال هر ډول شرط کیږدي. هغه شرط چې په قرآن کې منع شوی نه وي. هغه حتی ویلی شي چې زه نه غواړم میړه مې دویم واده وکړي، ځکه چې له یوې څخه د زیاتو ښځو کول په اسلام کې فرض نه دي. که هلک ومنله واده کوي، که یې ونه منله هغه بل هلک ګوري او دا بل نجلۍ ګوري، خو هغه دا شرط ایښودلی شي تر څو زه ژوندی یم ته به بل واده نه کوي. مګر تاسو داسې شرط نشئ ایښودلی چې د قرآن خلاف وي. تاسو داسې شرط نشئ ایښودلی چې ووایي زه نه غواړم ته لمونځ وکړې، ځکه چې لمونځ کول فرض دي. تاسو یوازې په اختیاري چارو کې شرط ایښودلی شئ. په همدې ډول هغه شرط ایښودلی شئ چې زه هم غواړم د یو اړخیز طلاق حق ولرم. څلورمه کټګوري دا ده چې که هغې په شرط یې نه وي ذکر کړي خو بیا هم طلاق غواړي نو له خپل میړه څخه غوښتنه کولی شي. هغه کولی شي میړه ته ووایي چې زه نور نه غواړم له تا سره پاتې شم. دې ته خلع ویل کیږي. او پنځمه کټګوري که میړه نه راضي کیږي او له هغې سره بد چلند کوي هغه کولی شي قاضي یا جج ته ولاړه شي او نکاح فسخه کړي. دا په دې معنا ده چې واده لغوه کړي. که میړه ورسره بد سلوک کوي او حقوق یې نه ورکوي هغه قاضي ته تللی شي او نکاح ختمولی شي. نو ښځه هم طلاق اخیستی شي، مګر په نورمال حالت کې دا واک سړي ته ورکړل شوی. ولې؟ ځکه چې په واده کې زیانمن کیدونکی لوری سړی دی نه ښځه. ښځه ګټه ترلاسه کوي. په اسلام کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي که خوندي. ما یادونه وکړه چې د واده په جریان کې ښځه ترلاسه کوونکی لوری وي. قرآن کریم په 4 سورت یعنی سورت النساء 4 نمبر آیت کې فرمایي چې ښځو ته د واده پر مهال د هغوی مهر یعنی تحفه ورکړئ. دا میړه دی چې خپل راتلونکې میرمنې ته یو مقدار پیسې یا مهر ورکوي. تر واده وړاندې د هغې مسؤلیت د پلار او ورور په غاړه وي. له واده وروسته دا د میړه مسؤلیت دی چې د هغې د اوسېدو، خوراک او کالیو ټول مالی لګښتونه پر غاړه واخلي. او که طلاق وشي دا د مور او پلار دنده ده چې د هغې پالنه وکړي. که مور او پلار نه وي دا د ټولنې او بیا د اسلامي دولت مسؤلیت دی، نو هغه له مالی پلوه خوندي ده. که طلاق وشي او سړی یې ورکړي نو هغه خپل مهر له لاسه ورکوي، مګر ښځه بیا هم ترلاسه کوونکې ده. هغه چانس لري چې بیا واده وکړي. کله چې هغه بیا واده وکړي نوی مهر ترلاسه کوي، خو سړی باید بلې ښځې ته بیا نوی مهر ورکړي. که بشپړ واک ښځې ته ورکړل شي هغه به بار بار واده کوي او طلاق کوي تر څو پیسې وګټي. نو تاواني څوک دی؟ سړی دی. الله تعالی د سړي مقام هم خوندي کړی دی. که طلاق وشي سړی د ښځې په پرتله له مالي پلوه ډیر زیانمن کیږي. له همدې امله الله تعالی د سړي حقونه هم خوندي کړي دي. خو بیا هم که ښځه وغواړي هغه هم د طلاق حق لرلی شي، یا د خلع غوښتنه کولی شي، یا هم قاضي ته تللی شي او واده فسخه کولی شي چې نکاح فسخه ورته ویل کیږي. هیله ده دا ستاسو د پوښتنې ځواب وي. مننه.